بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. پروژه کې درې مهم وختونه. دوستانو پروژه کې درې وختونو ته متوجه اوسئ او کوشش وکړئ چې په دې وختونو کې ذکر او دعا زیاته وکړئ او باید یوه ګړۍ هم ضایع نشي. هغه درې وختونه دا دي. لومړی وخت د سهار له لمانځه وروسته وخت. دا وخت ډیر برکتي او ډیر مهم وخت دی. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې ترمذي روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مفهوم یې داسې دی: څوک چې د سهار لمونځ په جمع وکړي بیا کینی او الله جل جلاله یادوي تر څو چې لمر راپورته شي او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي، دې سړي د حج او عمره ثواب ترلاسه کړ. پوره. نو دا وخت د کال په ټولو میاشتو کې اهمیت لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې باید دې غنیمت ته متوجه اوسو. دویم وخت له ماښام نه مخکې وخت د روژه نیونکي لپاره ډیر مهم دی. که څه هم ډیر خلک دا وخت د روژه ماتي په تیارولو تیروي، خو اصلا باید دا وخت په ذکر او دعا تیر کړل شي. لکه په حدیث شریف کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم یې داسې دی: د دریو کسانو دعاګانې قبلیږي چې هغه یوه د روژهدار دعا ده، دویم د مظلوم او دریم د مسافر دعا ده. سلف علماو به د ورځې د اخر ډیر تعظیم کاوه ځکه دا د ورځې پای وي. دریم وخت د سهار له لمانځه مخکې وخت هم ډیر مهم او له برکته ډک وخت دی او قرآن کریم په دې وخت کې د استغفار یادونه کړې ده. مؤمنان هغه دي چې سهار کې استغفار وایي. په دې هیله دوستانو چې دا ویډیو او دا معلومات به مو خوښ شوي وي، له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.